انسان چې په دې دنیا کې هر نیک عمل کوي باید د اخلاص له مخې او له ریا پاک یې ترسره کړي او بې له دې چې په بدل کې له مقابل لوري کومه تمه ولري خپلې چارې خپل خالق ته وسپاري او د خپلو اعمالو بدله یوازې او یوازې له الله جل جلاله نه وغواړي او بس. حتی که ستاسو د ښو ځواب په بدو درکړي نو دا جرأت ولره چې له خطاو یې ورتیر شي او د الله تعالی د رضا په خاطر یې وبخي. والله کوم خوند چې په بخښنه کې دی په انتقام کې نشته. ځینې انسانان وبخه او له ځینو نورو نه بخښنه وغواړه، ځکه هیڅ انسان پوره او له اشتباه خالي نه ده. بخښنه کول نفرتونه له منځه وړي، کرکې ختموي او د انسانانو ترمنځ مینه، محبت او ورورګلوي زیاتوي. او که هر څوک بې عیبه دوست لټوي یوازې پاتې کیږي. د خپلو دښمنانو له لاسه رسول الله علیه السلام خپل محبوب ترین ښار مکې پرېښودو ته مجبور شو، خو بیا یې هم چې وخت راورسېد ټولو ته یې وویل ما ټول بخښلي یې. د ژوند په مختلفو برخو کې یې ډول ډول تکلیفونو او مشکلاتو سره مخ کړ، خو وخت سره سره یې ورته وویل ما ټول بخښلي یې. د کورنۍ غړي او صحابه کرام یې ورته شهیدان کړل، رسول الله علیه السلام بیا هم وبخښل ټول. د خوږ نبي علیه السلام د اولاد په وفات یې خوشحالۍ وکړې، خو بیا هم هغه ستر انسان ټولو ته بخښنه وکړه. مکې ته له راتګ نه یې منع کړل، رسول الله علیه السلام ورته وویل ما بخښلي یې. بې رحمه دښمن یې له هیڅ مکر او فریب له لاس وانخیست. د قتل اراده یې وکړه، سحر او جادو یې پرې وکړ او پر وړاندې چې هر هغه څه په وس پوره و ترسره کړل. خو زموږ خوږ پیغمبر رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم یې بیا هم له ټولو خطاو ورتیر شو. د مکې د فتح په ورځ یې ټول راوغوښتل او داسې ورته وویل نن زه تاسو ته هغه خبره کوم کومه چې زما ورور یوسف خپلو ورونو ته کړې وه. لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. نن پر تاسو هیڅ ملامتیا نشته، الله تعالی دې تاسو ته بخښنه وکړي، هغه تر ټولو ډېر رحم کوونکی دی. او بیا یې ورته وویل اذهبوا فانتم الطلقاء، لاړ شئ او تاسې ټول آزاد یې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.